السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. د ورور پوښتنه کړې ده، یو سړي پیشلمی نو د ګمان داسې ده چې لا تر اوسه پورې وخت پاتې ده. نو دی راجګ سو له خپلې ښځې سره یې جمعه شروع کړه، هلته اذان پې وسو. نو دی څه وکړي؟ محترمه وروره، که چېرته د اذان په وخت باندې وي او نو بیا دغه سړي باندې روژه صرف قضایي ده، ورباندې کفاره نسته ده. ځکه حنفي فقها داسې وایي که چېرته یو چا پیشلمی کو، د ده ګمان دا و چې دا شپه ده، هغه سحر راختلی و، نو په ده باندې قضایي ده وروره، کفاره نشته ده ورباندې. علامه ابن العابدین شامی رحمه الله دغه مسله رد المحتار کې ذکر کړې ده وروره. او تصحر أن يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة وهي جناية عدم التثبت لا جناية الإفطار ده. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د یوې ښځې بې ټیمه حیض راسي، معنا استحاض دې ته موږ وایو، نو دا به روزه هم نیسي محترمه، او دا به لمونځ هم کوي، خو هر لمانځه ته هر وقت به خپل اودس کوي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب. وعلیکم سلام. یک برادر پرسان کردن که اگر از کسی مزی خارج شود به او روزه میشکند، میده میشود، یعنی نه محترم، به خروج مزی روزه نمیشکنه. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په اعتکاف کې یو سړی د احتلام د جنابت له غسل او د احتلام له غسل نه بغیر وتلی سي که نه؟ محترمه علامه اشرف علي تهانوي رحمه الله له شامي نه نقل کړی دا او لیکلي دي کې چې په اعتکاف کې غیر له فرضي غسل نه د جمعې غسل ته وتلی سي او نه د تبرید د اعضاو غسل ته وتلی سي، ځکه غسل دی وکړي لو احتلامه، تنا د احتلام په اړه باندې خبر راغلی، نور غسلونه وای نسی کولی. محترم الله پاک دې روغ جوړ لره، نسی ورته وتلی. علیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زه د وړکي والي نه په ژبه کې مې لږ لکنت سته ده، نو که زه د قرآن داسې بعض یو توری تیز ووایم، نو که هغه تیز ویللي محترمه ویلل وي نو بیا صحیح ده، او که داسې چې وی خورې وی نه وایه نو بیا خو یو مشکل ده. محترم الله پاک دې روغ جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په مانځه کې بسم الله ویلل، محترمه په مانځه کې بسم الله ویلل د حنفي فقهاو دوه رایې دي. یوه د وجوب رایه ده چې هغه د روح المانی د امام زیلعي د ابن وهبان د تبیین الحقایق مولا چې امام زیلعي د دوی رایه د وجوب ده، او د اکثرو حنفي فقهاو رایه دا ده چې بسم الله ویلل د سنت ده، سنت و مستحب ده، او د قرآن په تلاوت کې محترمه مستحب ده. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي که وتر واجبو کې یو رکعت د سړي نه تیر سو، نو چې تیر سو محترمه د دوه رکعت خو به ورسره ګیر کې، نو خو د امام اخرینی رکعت ته د تا دویم رکعت په دغه رکعت کې به ته هغه ورسره وایې وروره، اللهم انا ورسره ووایه، بیا چې ته دریم رکعت ته جګ سولې هغه تنا وکړه، نو هلته بیا ته اللهم انا ذاتي مه پکې وایه. همدغه مسله د مونږ حنفي فقهاو ذکر کړې بحر الرایق او نورو کتابونو. الله دې جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د جنازې په لمانځه کې د امام متابعت واجب ده که نه؟ محترم وروره، د مونږ حنفي فقها یو مسله ذکر کوي، هغه مسله داسې ده که چیرته د جنازې په مانځه کې امام پنځم تکبیر وویلې، نو مقتدیان به امام سره په دغه تکبیر کې متابعت نه کوي. اوس به دغه مقتدیان سلام ګرځوي که امام ته به انتظاریږي چې امام سلام وګرځوي، بیا به دوی سلام ورسره ګرځوي. نو دې کې دوه روایت دي. مختار د احنافو مذهب دا ده چې نه، دوی به انتظار کوي امام ته، بیا به له امام سره یو جای سلام ګرځوي، او د حنفي فقهاو فتوا هم په همدغه باندې ده. نو په هغه شي کې به وایي متابعت کوي چې په هغه شي کې متابعت واجب ده، نو په سلام او په دې شیانو کې هغه واجب ده محترمه، متابعت یې واجب ده.
وفي رواية يمكث حتى يسلم معه إذا سلم ليكون متابعا فيما تجب فيه المتابعة وبه يفطى. همدغه مفتا به روایت محترمه فتح القدیر کې علامه ابن الهمام هم ذکر کړی دویم جول کې، او علامه ابن نجیم رحمه الله شامی ټولو دا ذکر کړی. متابعت محترمه په هغه شي کې چې هغه د هغه نه دي څه ورته وایي د جنازې لمانځه نه دي، په هغه کې متابعت واجب ده ورور. الله دې کله را کامیاب